حسن الله خان دا راته ووایئ ستاسو قصیده د صحت په حواله باندې او د روزګار په حواله باندې یا د تعلیم په حواله باندې اورو داسې چې دا د نورو علاقو نه شاته ده داسې هسپتالونه پکې هم نشته یا د تعلیم داسې سکولونه هم نشته روزګار پکې هم نشته نو څه ګڼئ چې تاسو کامیاب شئ دې دپاره ستاسو پلانینګ څه دی خو صاحب تاسو ډېره مهرباني چې موږ خو داسې اراده ده چې موږ به فسټ پریارټي چې ده هغه روزګار دی چېرې موږ کم از کم دلته کې داسې فیسیلیټیز دغه ورکو د خلکو ته چې د دې روزګار په ډیولپ شي هغه که مطلب د روډز به دغه کې شي یا نوي ریزلټس چې دي هغه جوړ کړی شي که نه او دې علاقې ته مطلب سیاحت نور هم زیات راشي او دا یو ښه یو موږ یو ټورسټ پوینټ چې دی هغه وکړو که نه د دې لپاره زموږ خو خپل دا دغه ده چې موږ به دلته کې ټي ایم اے سب آفس چې دی هغه به کولاوو انشاءالله تعالی چې هغه دلته کې خپل فیسیلیټیز چې دي هغه ورکوي صفایي په مد کې یا داسې نور کم چې د هغو هغه بنیادي کم دغه دي ورس چې هغه به دلته کې پرووایډ کوي خلکو ته دغه شان ایجوکیشن کې خو تاسو ته به شاید پته نه وي زموږ په ډېر سات ټول دغه کې یونین کونسل کې بلکې په 2 یونین کونسل کې صرف یو هایر سیکنډري سکول دی شوره دلته کې جنکو هایر سیکنډري سکول هم نشته نو زموږ خو اولنې دغه دا ده چې دلته کې جنکو هایر سیکنډري سکول جوړ شي بیا داسې چې دا کو سایډ او دا لاندې ملم شو سپینو به شوه داسې دا لاندې بیا ورسره مطلب کاکوټ شو منګر کوټ شو سیری شوه دې ایریا کې های سکول پکار دی چې های سکول دې وړو ته دغه شي دغه شان د کوم ځای کې چې د جنکو مطلب پرایمري سکول نشته هلته کې پرایمري سکول منګه دغه ځکه چې دلته کې زیاتره ماشومانان چې دي هغه 4-5 کیلومتر پیدل ځي راځي سکولونو ته او ډېر سخت تکلیف دی نو زموږ په حلقه کې واقعي چې مطلب تعلیم صحت دا دواړه چې بالکل فقدان دی ګورئ چې تاسو وګورئ نو سیول هسپتال منګلور چې کوم ځای کې کډني هاسپیټل دی دا یو هب دی لکه مطلب بالکل یو مینز دی د تحصیل چارباغ او بیا خواوشا د سنګوټې د منګلور د اکا معروف یونین کونسل دا تقریبا 8 یونین کونسل جوړېږي 8 یونین کونسل جوړېږي چې دا د دې مینز دی دلته کې د دې وخت پورې بي ایچ یو هاسپیټل و اوس پکې سیول هاسپیټل چې دی هغه دغه شو ریسنټلی ورته الحمدلله ما یو پروجیکټ منظور کړی دی چې هغه اپریشن تھیټرز او ایمرجنسي وارډ دغه کې درې چته بلډینګ دی د هغې پیسې هم راغلي دي هغې پوره شوې هم دی د یونین کونسل په حواله باندې تاسو ذکر وکړو نو بلا یونین کونسلز دي خو هر امیدوار داسې یونین کونسل هغه وایي چې یاره په دې باندې زما ښه ووټ بینک دی او د دغې نه زما کامیابي جوړېدی شي نو ستاسو سره په دې حلقه کې داسې کم یونین کونسلز دي چې په هغې باندې ستاسو خلک زیات دی او تاسو پرې مضبوط یئ د دې وخته پورې چې زه کم یونین کونسل ته هم تللی ما ته الحمدلله د خلکو ښه ریسپانس میلاو شوی دی او داسې ریسپانس میلاو شوی دی چې هغه زما د توقع نه ډېره زیاته ده تاسو په جلسه کې ذکر وکړو چې داسې خلک دلته شته چې هغوی مختلف ترقیاتي کارونه اوس په دې ورځو کې راوړي او خلکو ته یې کوي بیا ګیس تاسو یاد کو ګیس پایپ لاین یاد کو کنیکشن یې یادې کړلې نو آیا دغه خلک ښه کوي ځکه اوس خو نګران سیټ اپ دی او دا چې خلک منتخب شي نو هغوی بیا دا کارونه کوي نو دا خلک ښه کوي چې دا کارونه کوي او د خلکو نه به دې باندې ووټ اخلي خو صاحب داسې ده چې دا خو بالکل لکه داسې ده چې خپل ځان دپاره د ځان یو دغه جوړ کړی دی د خپلې فایدې دپاره په هغې کې د قوم فایدې ته نه ګوري که چېرې دا 2 کاله 3 کاله مخکې دا لګېدلی وی شاید چې اوس دې کې مطلب کنیکشن یې شوی وی جاینټ شوی وی میټر یې پرووایډ شوی وی پوره کار شوی وی خو بعضې سیاسي مشرانو چې دی نو دا شی د خپل مفاد دپاره او د خپلې فایدې لپاره چې زه په دې باندې ووټ واخلم د هغو سره خو نور څه دغه نشته دی د دې نه علاوه د هغو سره نور څه د کارکردګۍ خبره نشته دی چې زه په کم بیس باندې قوم ته خوشم او په کم دغه باندې زه د قوم نه مطلب چې ووټ واخلم او د هغو مطلب زه اعتماد حاصل کړم نو هغه دا واحد یو څو څیزونه دي ټرانسفارمر شو ستنې شوې او دا ګیس شو چې دا نن سبا مطلب دی داسې راویستې دي خو افسوس خبره دا ده چې دا زموږ ډپارټمنټ هم دې کې ملوث دی باقاعده طور باندې هغه هم ملوث دي چې هغو مطلب د 2-3 کالو نه دا څیزونه چې دي یو کس ته ورکړي دي او هغه ځان سره سټاک ښودی دی او په وخت مطلب د اوټ په وخت کې چې دی هغه استعمالوي سب کوئ خدمت کوئ ورسره د ښېګړې کارونه هم کوئ نو داسې یو څه پلان جوړ کړی دی چې خلک تاسو له خامخا ووټ درکړي تاسو کامیاب کړي او تاسو ایوان ته لاړ شئ او هغې خلکو له خیر راوړئ زما خو بیسیکلی ناره دا ده چې زه ستا نه په کوهي باندې اوټ نه غواړم زه ستا نه په لار اوټ نه غواړم زه ستا نه په پیپ اوټ نه غواړم زه ستا نه مطلب په ټینکۍ اوټ نه غواړم زه ستا نه اوټ غواړم د دې علاقې د ترقۍ لپاره د دې علاقې د روزګار لپاره
د دې علاقې د صحت لپاره او د دې علاقې تعلیم لپاره چېرې که الله تعالی رحم وکړو او موږ ته موقع میلاوه شوه نو انشاءالله تعالی موږ ته دا مسایل پته ده ځکه چې زه په زما په حلقه کې چې څونه ویلیج کونسلز دي ټولو ویلیج کونسل ته زه به ذاتي خود تللی او یو شیز ما ته داسې یاد دی لکه بالکل مطلب لکه ماشوم چې یو دغه حفظ وکړي دغه شی حفظ کړي نو ما ته دغه شانتې د هر علاقې د هر ویلیج کونسل مسایل چې دي بالکل زما په مایند کې پراته دي. ثناء الله خان خلک په تاسو باندې هم تور لګوي وایي چې رجو ترقیاتي کارونه کوي فنډ راوړي او په دې حلقه کې یا په دې علاقه کې هغه لګوي نو دا فنډ تاسو د کوم ځای نه راوړئ او په څه طریقه باندې تاسو لګوئ؟ دا کوېسچن بل زمانې بل قسم کړی و او نن سبا یو سیاسي پارټي مشران یا د هغو ورکران دا یو قسم الزام هم لګوي چې یاره دی په کمیشن باندې راوړي او دی مطلب چې په بل ځای نه مطلب په نورو طریقو باندې فنډ راوړي. الحمدلله ماله چې فنډ راکوي هغه جمعیت علما اسلام مشران راکوي. زموږ چې کوم ریزرو سیټس دي او ماینارټي سیټس دي هغو ته دا رایټس دي د کانسټیټیوشنز اف پاکستان کې آئین پاکستان کې چې دوی خپل فنډ په هر ځای کې استعمالولی شي. موږ هغو ته باقاعده طور باندې یو درخواست لیکو چېرې چې زمونږ داسې په دې علاقې کې دا مسایل دي ستاسو سره فنډ شته په دې کې موږ ته فنډ راکړئ چې موږ د خپل علاقې کې کار وکړو هغو دا مسایل حل شي. نو شکر الحمدلله زه د خپل مشرانو ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی په موږ باندې یو قسمه اعتماد کړی دی او دا هغه یقین دهاني ورته موږ هم ورکړي دا انشاءالله تعالی هغه هم ښه په اعتماد کې دي چې دی چې دا کم فنډ ویسي نو دا په دې علاقه کې دی په انصاف باندې تقسیموي. نو د هغې خو زنده مثال دا دی چې په 2022 کې کله بلدیاتي الیکشن و نو تاسو وګورئ چې مطلب په سوات کې شپږ تحصیل چې دي هغه پی ټي آی ګټلی دي یو جمعیت علما اسلام ګټلی دی. نو دا د دغې خدماتو اعتراف دی چې کوم په موږ باندې کړی دی او باقي پاتې شوه د احتساب خبره. نو الحمدلله زه په دعوه سره دا ویلی شم چې زما خلاف نیب د 2018 نه انکوایریانې کړې دي 2022 کې انکوایري کړې ده 2023 کې انکوایري کړې ده اف آی په ما باندې انکوایري کړې ده آی بي انکوایري کړې ده ډي سي باقاعده انسپیکشن ټیم جوړ کړی دی کمباین انسپیکشن ټیم جوړ کړی دی سی آی ټي هغو انکوایري کړې ده. الحمدلله یو سیاسي او مشر زما په فنډ باندې بین لګولی دی بذات خود په خپل لیټر هیډ باندې نیب ته په هغې کې مطلب چې درخواست کړی چې دوی انکوایري وشوه نننۍ وخته پورې الحمدلله په ما باندې د 1 روپۍ کرپشن چې دی هغه نه ثابت شوی. د دې قوم چې کوم امانت زما سره و هغه ما دې قوم ته په صحیح طریقه باندې چې هغه ورکړی دی. جی کتونکو اوریدونکو ثناء الله خان د جمعیت علما اسلام د حلقه پی کې 5 امیدوار دی د هغوی خبرې تاسو واورېدلې مقصد مو صرف دغه و چې د دوی ملاقات ستاسو سره وکړو. نور ووټ چې دی هغه ستاسو سره د قام امانت دی او تاسو له پکار ده چې په دې باندې په دغې ورځ باندې په ګڼ تعداد باندې راوځئ او خپل ووټ پول کوئ څوک هم پاتې نه شئ. څومره چې د یو سړي ووټ اهم دی دومره د زنانه هم ووټ اهم دی او دومره د دې سره سره زموږ سره په خوا او شا کې نور خلک هم پاتې کېږي موږ چې ورته نرخزیان وایو ټرانسجنډر چې ورته وایو د هغوی ووټ هم اهم دی. نو په کار ده چې په دغې ورځ باندې موږ په ګڼ تعداد باندې راوځو او خپل ووټ پول کړو. مننه خوشحاله اوسئ تر بل پروګرامه پورې اجازت راکئ د لوی الله په امان.